زم تاسو کوربا خورشید خان ز تاسو ته په دې ښکلي او ښایسته پروګرام سانګ آن ډیمانډ کې یو ځل بیا حاضر یم او تاسو ته په دې پروګرام کې د زړه د تل نه د زړه د کومې نه ډېر هرکلی وایم ګرانو مینهوالو خوږو عزتمندو لکه څنګه چې ستاسو ته پته ده پروګرام سانګ آن ډیمانډ کې زه خورشید خان تاسو ته هره پیرا یو نوي او ښکلي لوکیشن سره حاضرېږم نن هم زه ستاسو په درنه خدمت کې یو ډېر ښکلي لوکیشن سره حاضر یم ګرانو مینهوالو زه راغلی یم هورلانس ته هورلانس کې مونږ پښتانه ډېر زیات دي ځکه زه نن دغه ځای ته راغلی یم دوی سره به ګپ شپ د خپل پروګرام یو نوی سیګمنټ شروع کړی دی هغه سیګمنټ څه دغسې دی چې څوک چاته څه ګانه ډیډیکیټ کول غواړي څه برډې ویش کول غواړي نو مونږ ته ایمیل کولی شي په هغه ایمیل اډرس باندې چې کوم زه تاسو ته پروګرام په وینډ اپ کې درکوم ګرانو مینهوالو دو راځئ چې د خپلو پښتنو سره ګپ شپ ولګوو د هغو د خوښې سندرې واورو نو راځئ ما سره تاسو جی ملګرو تاسو ګورئ ما نه شاته ډېر ښایسته باران کیږي دوبۍ کې باران کیږي نو تاسو ته پته ده چې زه راغلی یم هورلانس ته ځکه باران شروع شوی راځئ چې دې ملګري سره خبرې وکړو دې سره ګپ شپ ولګوو السلام علیکم نیاز خان نیاز خان د کوم ځای افغانستان څومره وخت وشو دغه ځای کې اماراتو کې 14 کاله مې اوس 14 کاله دې وشو دغه ځای کې نوی کال شروع کیږي لګی دی لږ غونتې را دې خوا شا باران دی شاته د نوي کال داسې څه خواهشات دي تاسو چې تیر کال تا نه یې کړي او دې کال کې به تاسو کوئ څنګه تاسو منځله د نوي کال یاره تیر کال کې خو ما یوه دغه طریقې وکړه چې په دې کال کې مې واده وکړو او په بل کال کې مې واده نه وکړی ښه واده دې وکړو نور دې څه داسې ویشز دي داسې څه خواهشات دي چې ته به وایې چې دې کال کې به زه کوم په دې کال کې خو بس چې ټول افغانیان او پښتانه ورونه چې خوشحاله شي بس زه خوشحاله کېږم دې کال کې داسې څه میسج ورکول غواړې ولا نو میسج خو د ما نسته دا جنګ جګړې دې ورکې شي په افغانستان کې او نور پښتانه ورونه چې په هر ځای کې دي که پاکستان کې دي که په افغانستان کې دي ټول ستاسو د خوښې سندرې پلی کوم نو داسې کم سندرغاړی کومه سندره تا خوښه ده چې زه تاسو ته دې پروګرام کې پلی کوم یاره د ماته چې خوښه کې کومه بس نازا اقبال مې خوښه ده نازا اقبال راته ولګوي هوشمانه داسې چرته تللی نو ستا جادوګرې